درې خوبونه داسې دي چې کوم انسان د درې خوبونه یا د درې خوبونو کې یو خوب ویني نو دا د دې علامت ته چې دا انسان الله رب العزت خپل محبوب بنده جوړي، دا انسان الله رب العزت خپل ولی جوړي، دا انسان الله رب العزت خپل پسندیده بنده جوړي. یعنی دی انسان دا د الله رب العزت چې رحمت ته هغه متوجه شوی دی او دا د خوب په ذریعہ باندې دته یو علامت یو نشانی خي چې دا انسان اے انسانا زه تا خپل مقرب بنده جوړم، زه تا خپل محبوب بنده جوړم او زه تا خپل پسندیده بنده جوړم. او یقیني طور پر چې کوم انسان د الله حضرت ولی جوړ شي، کوم انسان د الله حضرت محبوب بنده جوړ شي، هغه رب چې کوم رب د ازمکه اسمان نه پورا کائنات جوړ کړل او انسان بیا یو داسې حقیقي مطمئن جوړ کړل چې یقیني طور پر دومره بهترین انسان الله حضرت بیا د حقیقي مطمئن الله حضرت جوړ کړل دا انسان او بیا دغه انسان الله حضرت خپل محبوب جوړ کړي نو یقیني طور پر د داسې انسان لپاره غټه سعادت خبره نشته، بلکې د دنیا د ټولو نه خوش قسمترین انسان دی چې الله رب العزت یو انسان خپل محبوب بنده جوړ کړي، خپل پسندیده بنده جوړ کړي او خپل سره محبت کړي. نو یقیني طور پر دا خوبونه کم دي، درې خوبونه به تاسو باندې بیانوم. دا د دې علامت ته دا د دې نشانی ده د تاسو د خوب په ذریعہ باندې الله حضرت خیر چې زتا خپل محبوب بنده جوړم، زتا خپل پسندیده بنده جوړم. راځو د خوبونو طرف ته. اول کم خوب دی چې دا د دې علامت ته چې دا انسان الله حضرت خپل محبوب بنده جوړي. اول خوب چې کوم انسان په خوب کې د قران مجید تلاوت کې یا قران مجید زده کوي یا قران مجید تلاوت اوري یا د قران مجید سره محبت کې لګیا دی، قران مجید د سینې سره لګول نه محبت اظهار وسره کوي، نو دا د دې علامت ده چې دې انسان ته الله حضرت په ورکی من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. چې د کوم انسان سره الله حضرت د خیر اراده وکړي نو الله حضرت ته دین سمجھ ورکړي، الله حضرت ته خپل دین محبت او د دین سمجھ ورکړي، د قران مینه محبت او نصیب کړي. نو چونکه قران مجید دا د الله حضرت کلام دی او الله رب العزت چې کلام دی چې کوم انسان د الله حضرت کلام سره محبت ساتي د قران مجید تلاوت کوي یا د قران مجید تلاوت اوري یا د قران مجید زده کوي، د قران مجید تلاوت زده کوي یا د سره مینه محبت اظهار کوي، نو یقیني طور پر گویا د الله رب العزت د کلام سره محبت کوي او گویا الله رب العزت ته دا یو نشانی کوي چې ته زما د کلام سره محبت کوي، در حقیقت ته زما سره مینه محبت کوي، زستاله پر لار کولاوما. دا د دې علامت ده چې الله رب العزت ته چې ته زما کلام سره محبت کوي نو زم سره محبت کول غواړم او زم خپل مقرب بنده جوړول غواړم. په هر حال دا د دې علامت ده چې کوم انسان په خوب کې د قران مجید تلاوت کوي یا قران مجید زکی لګیا دی یا د قران مجید تلاوت اوري یا د قران مجید سره محبت اظهار کوي، دا د دې علامت ده چې الله رب العزت دا انسان خپل مقرب بنده جوړي، خپل ولی جوړي، به مخه ته الله رب العزت دنه دین کار اخلي، دین کې کار به اخلي. نو اول خوب دغه دی. دویم خوب چې کوم انسان په خوب کې دا وی چې خپل لام دی لګیا دی، چې کوم انسان په خوب کې نه چې ظلم و دا لمبل دا د دې علامت دی چې دې انسان ته الله دې د توبې توفیق ورکړي. څنګه چې انسان لامبي د لمبلو په ذریعہ باندې خپل د جسم نه خیر لري کی او نجاست لري کی، ګندګي لري کی، د جسم صفا شي، نو دغه شانتي الله رب العزت واړي چې زدا باندې د ګناهونو صفا کړ، دته توبې توفیق نصیب کړ، دې ګناهونو بالکل صفا کړ او خپل مقرب باندې جوړ کړ، خپل محبوب باندې جوړ کړ او د دین جګم دې د دین کار واخلم، د نیکی کار واخلم، د نیکی لپاره دې وقف کړم. نو چې کوم انسان په خو کې دا وی چې هغه لامبي نو دا دویم خوب دې د دې تعبیر دا جوړيږي چې دې انسان ته الله حضرت د توبې توفیق نصیب کړي او توبې توفیق چې نصیب شي ظاهره خبره ده الله حضرت د ګناهونو معاف کړي، الله حضرت غواړي چې د توبې په ذریعہ باندې د ګناهونو معاف کړم او دې خپل مقرب بنده جوړ کړم، خپل ولی جوړ کړم، خپل محبوب بنده جوړ کړم. نو بهرحال دا دویم تعبیر ده. دویم خوب چې کوم ده په خوب کې لمبل دام د الله رب العزت چې کوم ده محبوب بنده جوړېدو د الله حضرت ولی جوړېدو علامت ده. دریم خوب په خوب کې چې کوم انسان د الله حضرت مخه ته توبه استغفار کې لګیا دی، د الله حضرت مخه ته په سجده باندې پروت دی، د الله حضرت مخه ته لګیا دی فریاد کوي، د الله حضرت معافي غواړي، مغفرت غواړي، الله حضرت مخه ته لګیا دی جاړي، ودا د دې علامت ده چې دې انسان ته الله حضرت مخه ته توبې توفیق نصیب کړي او الله حضرت دا غواړي، دا د دې علامت ده چې الله رب العزت په توبه قبلي او د خپل مقرب بنده جوړي. التائب کما لا ذنب له، توبه کوم کې دا سره گویا چې د سره ګناه کړي نه دي
خیر الخطائین توابون، بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وکړي. نو اسی هم موږ له پکار دی چې موږ توبه استغفار کوو. د توبې په ذریعہ باندې الله دې ډیر زیات خوشاليږي. ځکه په حدیث شریف کې راځي انسان دومره ګناهونه کوي چې د ځمکې نه تر سر اسمانه پورې او یو ځل دې توبه استغفار کوي، یا زما رب، یا زما پروردگار ما معاف کړي، نو الله دې ټول ګناهونه معاف کړي. نو چې کوم انسان په خوب کې دا وي چې هغه توبه استغفار کې لګیا دی، هغه الله حضرت مخې ته لګیا دی، سجده کې پروت دی، جاړي الله حضرت فریاد کوي، نو دا د دې علامت ده چې دې انسان ته الله رب العزت توبې توفیق نصیب کړي. دا انسان الله رب العزت خپل ولی جوړي، خپل مقرب بنده جوړي، د دنه مخکې بعد الله رب العزت د نیکی کار اخلي، د دین کار به اخلي، د خیر کار اخلي. نو دا د دې علامت ده. د دې خوبونه بهرحال که چېرې تاسو د دې خوبونه وینئ، نو په دې حواله سره تاسو له پکار دا چې تاسو سټپ واخلئ، خپل ګناهونه پرېږدئ، توبه استغفار وکړئ او الله رب العزت مخې ته یو قدم کېږدئ، نو الله رب العزت تاسو لپاره بیا لارې اسانه کړي، خپل مقرب بنده به جوړ کړي. بیا په دې کې څه قسم بیا څه مشکلات نشته. یعنی دا تاسو ته الله رب العزت یو پیغام درکو چې توبه استغفار وکړئ، باقي ما تاسو ته لاره اسانه کړله، صرف توبه استغفار وکړئ، یو قدم مخې ته کېږدئ. الله رب العزت دې خوبونو په ذریعہ باندې دا نشانی کوي چې یو قدم مخې ته کېږدئ، نور چې کوم لار ده تاسو ته اسانه کړله، ما د تاسو مقرب بنده جوړول غواړم. بهرحال الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ ټول د توبه استغفار توفیق نصیب کړي، او الله رب العزت موږ ټول خپل مقرب بندګانو کې، خپل محبوب بندګانو کې الله رب العزت موږ ټول شامل کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.